چې د دې لومړنی پړاو چې دی یا لومړنی ګام چې دی هغه موږ اخیستی دی هغه مو دا دی چې موږ تر ټولو مخکې د پښتو شته ډکشنریانې چې له موږ سره څومره ډېرې دي 40 شاوخوا ډکشنریانې لرو او دغسې زموږ کلاسیکل دیوانونه دي په دې کې له موږ سره لغات دي موږ دا ټوله سره راغونډ کړو د دوی کمپایلیشن وکړو او یوه ډکشنري په ډیجیټایز بڼه کې جوړه کړو په دنیا کې که موږ وګورو په زرهاو ژبې دي چې ویل کېږي او په دغه کې زیاتره ژبې چې دي هغه د خپل بقا په جنګ اخته دي زموږ د اکاډمۍ دلته چې څومره غړي دي ټوله رضاکاره دي هېڅوک تنخوا نه اخلي که دلته زموږ کابینټ دی هغه ټول رضاکاره دي په دنیا کې که موږ وګورو په زرهاو ژبې دي چې ویل کېږي او په دغه کې زیاتره ژبې چې دي هغه د خپل بقا په جنګ اخته دي سلامونه نیک احترامات د کوټې پښتو اکیډمي کې ناست یم دلته نقیب الله احساس را سره ناسته کوم چې د پښتو اکیډمي عمومي سیکرټري ده د نه پوښتنه کوو چې تاسو اکیډمي چې کوم د لومړي ځل باندې ډیجیټالایزیشن ته روانه ده د دې به ګټې څه وي او څنګه به یو عام کس د دوی موادو ته لاسرسی ولري نو زه نقیب احساس سره خبرې کوو احساس صاحب ډېره مننه پښتو جرنل ته وخت ورکړه کور ودان تاسو کوم پوښتنه وکړه چې اکاډمي ډیجیټایزیشن ته روانه ده موږ بلکې زه به دا وایم چې پښتو موږ ډیجیټایزیشن ته بیایو او پښتو اکاډمي هم د دې یوه برخه به جوړیږي چې دلته د دې چې کوم مواد دي د دې چې کوم اساسي دي علمي هغه به هم ډیجیټایز کېږي خو بیسیک دغه چې دی هغه پښتو ده چې پښتو ډیجیټایز شي او موږ د پښتو دپاره کار کوو خبر دی ده چې د دې اکاډمۍ تاریخ که موږ وګورو 4-5 کاله د اکاډمي تاریخ لري پخوا په ډېرو کمو وسایلو کې او په ډېرو نامساعدو حالاتو کې یې کار کړی دی خپل وس یې نه دی سپمولی خو نن حالات هم بدل سوي دي او تقاضې هم نوي راغلي دي ضرورتونه هم نوي رامنځته سوي دي نو اکاډمۍ هم دغه حالات او دغه تقاضې ومخته ایښي دي او د حالاتو او تقاضو سره سم خپلې چارې مخته بیایي پاتې سوه دا خبره چې پښتو اکاډمۍ د ډیجیټایزیشن چې کوم قدم دی هغه اخیستی دی آیا دا قدم به پښتو ته څو ګټه رسوي یا څو ضرورت یې ولي په دنیا کې که موږ وګورو په زرهاو ژبې دي چې ویل کېږي او په دغه کې زیاتره ژبې چې دي هغه د خپل بقا په جنګ اخته دي وجه دا ده چې زورورې ژبې راځي کمزوري ژبې خوري او وجه دا ده چې کمزوري او دا کمزوري ژبې څه له کمزوري دي ځکه کمزوري دي چې هغوی د وخت چې کومې غوښتنې دي تقاضې دي هغه یې نه دي پوره سوي نو بیا د وخت سره سره دا ژبې چې دي خپل ارزښت هم له لاسه ورکوي او خپل طاقت هم له لاسه ورکوي نن دور چې دی هغه د ټکنالوژي دور دی نن دور چې دی د موبایل دور دی نن دور چې دی هغه د سکرین دور دی زموږ نوی نسل چې دی هغه ډیر زیات لکه د دنیا نور خلک زموږ ځوانان هم زموږ ماشومان هم له دغه سکرین سره اړه لري او له سکرین سره اټیچ دي نو که چیرې موږ دا خپله ژبه و دوی ته پر دا سکرین باندې په اساني باندې ورمیسره کړو نو دا به و دوی ته د دې خپلې ژبې سره د تعلق یوه ښه وسیله جوړه شي او داسې به د دې ژبې چې کوم جرړې دي هغه به نورې مضبوطېږي او دا ژبه چې ده هغه به وده کوي او د وخت چې کومې تقاضې دي هغه به پوره کېږي او زورورې ژبې چې پر سکرین باندې شته د هغو په قطار کې به ولاړه وي احساس صاحب دا راته تر اوسه کوم ځای پورې کار کړی ده او راتلونکي کې کوم کار کول غواړئ تاسو داسې دی چې د ډیجیټایزیشن چې کومه مرحله ده یا کوم کار دی دا یو ډېر اوږد او پراخ کار دی او دا کله بشپړه سوی هم نه دی له وخته سره په دې کې څه ورته ویلی سي په انګریزي کې به اصطلاح استعمال کو اپډیټ کول غواړي هر وخت په دې کې اپډیشن رواني نو
نیچرل لانګویج پروسیسینګ NLP د ژبو دپاره یو لویه یو سانحه ده چې په دې کې د دنیا ژبې چې دي هغه پروسس کیږي او هغه کار کوي. زموږ د ډیجیټایزیشن هم دغه د پښتو ژبې د NLP خواته د بیولو او په دې کې د راوستلو او په دې کې د مختلفو ماډیولز متعارفه کولو ارادې دي چې د دې لومړنی پړاو چې دی یا لومړنی ګام چې دی هغه موږ اخیستی دی هغه مو دا دی چې موږ تر ټولو مخکې د پښتو شته ډکشنریانې چې له موږ سره څومره ډېرې دي 40 شاوخوا ډکشنریانې لرو او دغسې زموږ کلاسیکل دیوانونه دي په دې کې له موږ سره لغات دي. موږ دا ټوله سره راغونډ کړو د دوی کمپایلیشن وکړو او یوه ډکشنري په ډیجیټایز بڼه کې جوړ کړو او د هغې صرف دا نه چې د الفاظ راغونډ کړو بلکې پر دې الفاظو باندې کار وکړو د دې مترادفات د دې متضادات د دې مونس او مذکر د دې فونیټکس د دې رومن جوړول دغسې شپږ اووه اته کالمه کار په دې باندې زموږ پوهان چې دي هغه لګیا وي کار پر کوي او دا جوړوي او بل اړخ چې دی هغه بیا زموږ ټکنیکل اړخ دی چې د IT سره تعلق لري هغه بیا ودې ته د دې لپاره خپل پروګرامینګ جوړوي ډیټابیس دی اچي او ډیټابیس څخه دا پر دغه باندې راولي د دنیا جهان دپاره پر ویب باندې میسره کوي. نو دغه ټکنیکل اړخ هم پر خپل ځای باندې کار کوي او د دې کار به هم رواني او دغسې دا د ډیټا منیجمنټ چې ورته وایي دا کار هم روان دی. په دې کې د وایس ټو ټیکسټ یعنی ته چې غږ وکړي او کمپیوټر یې پخپله ولیکي دغه سهولت یا که موږ وګورو پر مخ باندې دغه زموږ ارادې دي په دنیا کې نن سبا د ترجمان یا د ژباړن دومره ضرورت اوس نه پیښیږي. موبایل در سره دی ته خپله خبره موبایل ته وکړه موبایل یې واوري هغه خبره له بل چا سره چې ته چاته یې رسوي کومه ژبه ده په هغه کې یې ورته ورسوي دې ته وایس کنورسیشن ویل کېږي خو له بده مرغه پښتو لا تر اوسه پورې په دې پړاو کې نه ده راغلې. نو موږ دا کوشش کوو چې سبا زه له یو چاینایي سره سبا زه له یو جاپاني سره سبا زه له یو بل چا سره خبره کول غواړم نو زما دا موبایل چې دی هغه زما ترجماني زه خپله خبره په پښتو ورته کوم هغه بیا په هغه ژبه کې په متعلقه ژبه کې هغه ته رسي او د هغه خبره برته ماته په پښتو را رسي. دا زموږ د مستقبل ارادې دي او دا زموږ د مستقبل منصوبې دي چې په دې باندې کار کوو او دا هر څه مرحله وار روان دي داسې په یوه ورځ نشي کېدلی ټایم اخلي خو دا اول چې کوم سټیج دی چې پرون د دې موږ باقاعده د پیل ابتدا وکړه او کار پر شروع دی او کار شروع سو په منظمه طریقه باندې نو دا سلسله به وي او د اکیډمي په ترجیحاتو کې دا وخت په سر کې به دا منصوبه د نورو خپرونو سره سره دا کار هم موږ کوو. احساس صاحب تاسو د ژباړې خبره وکړه چې اوس موبایل په لارې باندې موږ ژباړه په اسانه توګه کوی تاسو کله چې ډیجیټلایزیشن کوئ د مصنوعي ځیرکتیا نه به څومره کار اخلي او دې اړخ ته څومره پام کړی ده؟ داسې دی چې مصنوعي ځیرکتیا هم دا ټایم د نړۍ د سر په کارو کې دي د دنیا ډېر غټ غټ کارونه چې دي هغه په دغه ځیرکتیا باندې یا په AI باندې ترسره کیږي خو له بده مرغه پښتو ژبې لا تر اوسه پورې هغه مواد و دغه ځیرکتیا ته نه دي ورکړي چې موږ دغه مواد زیات کړو. ستا خو اوس هم په موږ سره په AI باندې ډېر څه ستا لیکن هغه نیمګړي دي د هغوی سره هغه پوره صورت نشته هغه په ډیټا باندې منحصره دي چې ته څومره زیاته ډیټا میسره کړې نو بیا له هغه ډیټا څخه دغه ځیرکتیا څخه د کار اخلي نو دا وخت ډیټا هم لږ ده. که موږ له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګرځې په د یو شي ژباړه په کوو نو هغه ژباړه ډېره نیمګړې وي هغه ژباړه هغه خپل چې کوم مفهوم دی هغه نسي ورکولی نو له وخته سره چې کله دا پوره ډیټا لکه د نورو ژبو و دې ځیرکتیا ته ورسیږي نو یقینا به دا ژباړه چې د هغه هم په ډېر اساني باندې بیا د AI له لارې څخه کېدلی سي. نو موږ دغه ډیټا چې د زموږ کوم پروجیکټ دی
د دې یو مقصد دا هم دی چې موږ زیات څخه زیاته ډیټا چې د هغه جنریټ کو او پر ویب باندې یې میسره کو چې ورسیږي او بیا ای آی چې دی هغه له دې څخه کار اخیستی شي. احساس صاحب دا ډېر لوی کار ده، د دې لپاره پیسې هم پکار دي. حکومت سره تاسو ډېر وخت په جنجال وي، ګرانټ به ډېر کم و، نو راتلونکي کې تاسې څه هڅه کوئ چې دا د پروجیکټ لپاره کومه چې پروژه تاسې روانه کړې څومره پیسو ته به ضرورت وي او له کومو لارو به یې تاسې راغونډوئ او چاته غوښتنه لرئ چې باید تاسې سره مرسته وکړي؟ خبره خو داسې ده چې دا کار موږ چې کوم وسایل دي د حکومت لخوا څخه د ادارې ته ګرانټ ورکول کیږي. زه خو دا وایم چې د علم و ادب دپاره او د یو ژبې دپاره دغه پیسې چې دي هغه هیڅ هم نه دي، ځکه چې پوره ژبه ده. خو موږ چې دا شته په دا شته وسایلو کې که په یوه وار نسي کېدلی په کلو باندې به کوو. دغه سلسله به روانه وي، داسې نه دي چې یاره له ما سره وسایل نسته نو زه کار څنګه وکړم، زه څنګه شروع کړم. له ما سره چې څه ترلاسه دي هغه خو موږ ورباندې لګوو او دا به سوکه سوکه په مرحله وار. بلکې زه خو دا وایم چې تر څو دا ژبه وي دا د نن ټکنالوژي خو دغسې ښکاره کېږي چې دغه سلسله چې ده دا ورسره ساتل غواړي. یعنې انګریزي دا ټیم د دنیا تر ټولو یو ترقي یافته ژبه ده، هغه هم د خپلې ژبې اپډیشن کوي، هغه هم د خپلې ژبې دپاره کار کوي، لګیا دي. نو موږ خو ډېر شاته یو. نو دا سلسله خو د ختمېدلو نه ده، خاص کر بیا د اوس چې کوم ماډرن کوم ټولز دي هغه خو بالکل موږ نسو پرېښولی، پر هغه باندې کار څخه غواړي او موږ به د خپل وسایل چې دي په ترجیحي بنیادونو باندې و دغه آی ټي خواته و دغه د ویب خواته ورکوو او ورسره به زموږ نورې اکاډمیک چارې چې دي هغه هم جاري ساتو. احساس صاحب دا راته ووایه ستاسو دا قدم چې کوم د پښتو په غني کېدلو کې څومره به بریالی سي او څومره ګټه به واړئ؟ زموږ خپل وس کوو او خوشبینه یو چې د دې به پښتو ژبې ته ډېره ګټه رسېږي او په دغه اراده او په دغه نیت باندې هم دغه کارونه کوو. وخت به واخلي، یقینا به واخلي، تر بېغمه ناسته دغسې محرک یا په حرکت کې پاته کېدل چې دی هغه زموږ د ژبې دپاره ډېره ګټوره ده. بلکې زه خو وایم چې شاید ډېر زر و موږ ته ډېر څه لاسته راسي، موږ ډېر څه وکړو په لږ وسایلو کې وکړو. موږ کوشش کوو چې وسایل کم کار کو، وسایل کم ولګوو او کار چې دی هغه زیات راسي. د دې یو کوچنی مثال دا دی چې زموږ د اکاډمۍ دلته چې څومره غړي دي ټوله رضاکاره دي، هېڅوک تنخوا نه اخلي. که دلته زموږ کابینټ دی هغه ټول رضاکاره دي. موږ په خپله اوس په دفتر کې لګیا موږ کار کوو. اکاډمیک چې کوم زموږ اخراجات دي موږ زیاته په هغه باندې خپل اخراجات لګوو. نان اکاډمیک موږ 3-4 ملازمین کوچني ملازمین دي هغه په اکاډمۍ کې لګولی دي چې هغو ته موږ باقاعده د میاشتې معاش ورکوو. نور کارونه ټوله موږ په خپله ترسره کوو. هره معامله چې نو دغسې موږ کوشش کوو چې داسې نور په دې طریقه باندې وسایل هم را بچت سي او دا وسایل د نن اکاډمیک اخراجاتو پر ځای په اکاډمیک لاره باندې ولګېږي. نو د هغه ښه نتایج هم را روان دي او ډېر کار چې دی موږ وکړل او ډېر کارونه روان دي. یعنې که زه دا ووایم چې موږ بیخي په داسې 15-16 میاشتې کې 40 کتابه نږدې نه بلکې 40 کتابه د چاپ و مرحلو ته تیار کړل. په پروسس کې دي 6 کتابه یې دا 3 ورځې مخکې راورسېدل، نور روان دي. زما په خیال سره د دې 2025 تر پایه پورې به دا 40 سره کتابه، یعنې دا ډېره غټه خبره ده 40 کتابه پبلش کول. پخوا به دا کتاب په ډېر کم شمېر کې چاپېدلی، په 300-500 په شمېر کې. اوس دغه شمېر موږ 1500 کوي. پر ویب به هم دغه کتابونه چې دي هغه دستیاب وي، خلک به ګټه ځینې اخیستلی شي، په یوروپ کې به هم ځینې اخیستلی شي. د دنیا په هر کونج کې چې پښتانه دي او هغه د پښتو سره مینه لري یا پښتو په حواله باندې خپل تحقیق کوي، هغو ته به دا سهولیات چې دي د پښتو اکاډمۍ له دې پلیټفارمه څخه میسره وي. نو زموږ دغه څه ورته وایي زیار ورته وایي کوو یې، نتایج چې دي هغه به نو پر وخت پرېږدو چې نتیجې به څه ورکوي.
احساس صاحب یو وخت کله چې ټولنیز رسنۍ نه وي نو پښتو یو څه پاتې راغله، کله چې ټولنیز رسنۍ مخته راغلې نو پښتو یو څه وده وکړه، خلکو په هغه باندې لیکل پیل کړل، خبرې پیل کړې، بیا هغه د مصنوعي ځیرکتیا راغله. تاسو څه ګڼئ چې راتلونکې پښتو روښانه ده که نه؟ بالکل دا یو ډېر ښه رجحان دی او خاص کر دا چې کوم زموږ سوشل میډیا ده د دې چې کوم اثر سوی دی هغه دا سوی دی چې خلک پښتو لیکي که څه هم په املا باندې برابره نه وي خو کم از کم لیکي خو یا او ډېر د خوشحالۍ خبره دا ده چې پخوا یو څو کاله مخکې ما یا زما ملګرو موږ به میسج یو بل ته کولی په رومن کې به مو لیکل کیدر هو، اوس هغه چیرې یې په هغه رومن کې لیکلی دي، کم از کم دومره قدره یو چینج یو بدلون راغلی دی چې هغه و ماته په پښتو کې که په رومن کې لیکي او که په پښتو کې لیکي یا په بل یو دغه راته لیکي خو ژبه یې پښتو وي. دا رجحان چې دی هغه اوس بیخي زیات سوی دی او په دې کې چې دی یقینا د دې سوشل میډیا چې دی غټ کردار دی او دغه سوشل میډیا چې ده فیډ کول و دې ته ډیټا ورسول دا بیا داسې ادارو کار دی لکه دا زموږ دغه اداره چې ده چې د خپل وس مطابق کار وکړي او دغه مواد چې دي دغه ډیټا چې دغه زیات څخه زیاته ورسوي چې بیا مصنوعي ځیرکتیا هم له دې څخه ګټه واخلي او بیا دغسې نور معلومات چې پر ویب باندې باید چې وي د یو ژبې په متعلق باندې هغه هم ترسره شي. مننه، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ګرانو کتونکو تاسو د احساس صاحب خبرې واورېدې، ډېر د خوشحالۍ زیری ده، خو د یادونې وړ ده چې دا به دویم ویبسایټ وي پښتو جرنل نه بعد چې په کوټه کې په بلوچستان کې په پښتو ژبه به کار کوي او پښتو ته به وده ورکوي. له بل پروګرام پورې موږ ته راکړئ اجازه. الله په امان.